نصیرت النبی د مسلسل وار بیان په سلسله کې مخکم ما وعده کړی و چې را روان تقریر به د احد د یو غمگین یو مشهور غزا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق وي. نو د هغې وعدې د وفا په خاطر نننی بیان د احد د غزوې بیان دی او د صحابه کرامو په زندګۍ کې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غزواتو کې د تعداد په لحاظ باندې د لویو نه لویه غزا چې صحابه کرام ورکې ډېرو د تبوک غزا ده چې ډېر زره صحابه کرام ورکې شرکت کړی دی په مشهور روایت او یا زره صحابه کرام ورکې شرکت کړی دی په غیر مشهور روایت. خو هغه غزا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په هغې کې د صحابه کرامو د شهادت په لحاظ باندې چې د ټولو نه ډېر شهیدان ورکې شوي دي او ډېره غمګینه واقعه ده، هغه د احد غزا ده. د هجرت په 22 میاشت باندې یعنی 2 کاله او 8 میاشتې شوې وي، یعنی 3 کال د شوال د میاشتې دا د واړه اختر میاشت چې کومه ده په 1 تاریخ باندې د احد غزا شوې ده او احد مدینې منورې سره نږدې ډېره لږه فاصله کې یو غر دی، د هغې نوم دی او د هغې سره لندې میدانې حاجیانو صاحبانو لیدلی دی. دغه احد چې کوم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک به فرمایل احد جبل یحبنا ونحبه، احد داسې یو غر دی چې دا زمونږ سره مینه لري او موږ د احد سره مینه لرو. کاڼی دی خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه وه، نبی علیہ السلام دا غي اظهار کړی دی. نو د هجرت په 3 کال یعنی د 3 کال په 8 میاشت باندې د شوال د میاشتې په 1 تاریخ باندې او د خالی په ورځ باندې چې کوم دی د احد غزا شوې ده. هغه قافله چې مخکې هفته کې د بدر غزا د هغې د وجې نه جوړه شوې وه، د مشرکان مکه زرع خان په تجارت بار د ابو سفیان په مشرۍ باندې مکې معظمې ته روغ جوړ رسېدلي وو. هغه قافلې نه بارونه کوز نه کړل، یعنی هغه تقسیم نه کړه تر څو چې د بدر نه کم کسان تښتېدلي وو واپس مکې معظمې ته ورسېدل. دارالندوه کې ابو سفیان دا ټول د تجارت مالونه راغونډ کړي وو. د مکې معظمې نور مشران ابو سفیان ته ورغله چې د بدر د میدان حال ستانه پټ نه دی، او یا کسان رانه ژوندي بولی او یا کسان را کې مړه دي مشران. نو زمونږ د مکې معظمې د نر او ښځې او د غټو وړو دا فیصله ده چې دا څومره تجارت کې ګټه ده او که څومره اصل مال دی چې دا زرع خان په بار دي، دا ټول به خرچه کوو په شریکه باندې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به د خپل مړو انتقام اخلو. هغه پیسې او مالونه هغه خرڅ کړه، د هغې نه درهم او سرو سپینو زرو روپۍ جوړې کړې او په شریکه باندې 1 کال د بدر د غزا نه رستو د 3000 کافرانو په تعداد باندې مخکې د بدر میدان ته 900 راغلي وو. په دا ځل باندې 3000 کسان را روان شو، 200 اسونه ورسره وو، 3000 اوښان ورسره وو، 200 زغرې ورسره وي او ټول 100 ورکې غشي ویشتونکي کسانو مشهور په غشو کې 3000 نفرو لښکرې برابر کړ را روان شو. په مکه معظمه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر عباس صاحبو دغه وخت کې لا په اسلام مشرف هم نه دی،
د غفار د قبلی یو کسو هغه ته خط ورکا چې دا په جلتۍ سره 3 شپو کې ځان مدینه منورې ته ورسوه او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حالاتو خبر کا او ورته وایي چې 3000 لخر په داسې داسو صلا باندې ملبس د مدینه منورې په اړه در روان شو. استاد چې مدینه منورې تر ورسېده نبی علیہ السلام په دې ورځ په قباء کې شامل مکړو. په مدینه منوره کې رسول الله مبارک نو استاد لاړ قباء ته او چې قباء ته ورسېد د سعد ابن الربيع په کور کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملمو ورسېد استاد او قاصد مونږ سره دلته مخ کې راش دلته راش قاصد د سعد بن ربيع کور ته ورسېدا. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ مرګره چې په خط پویدا هغه چې خط اولستا رسول الله مبارک ته حال ونوي خو نبی علیہ السلام د کعب پرنګ باندې پوي شو چې خط لستا رنگ کې تغییر راغی. کله چې سعد بن ربيع کور تدن نشو ابی ابن کعب توي تا چې سلوستل ما په هغه کې سبدي محسوس کړه دا خط ما ته وایي دې کې سړي هغه ورته وی دا څوک چې دلته دی دا وباسي. نور کسانې بهر وستل یو سعد بن ربيع پاتې شو ورته وی دا چې خط عباس صبر لګل دی چې 3000 لخر پړې سلام ملبس د مدینه منورې په اړه در روان شو. سعد نبی علیہ السلام چې دا خبره مسلمانانو کې خورانه کی دا خبره باندې کمرې پوری بهر اونوزی. رسول الله مبارک مدینه منورې تراغه دا د زیارت د پنځشنبه ورځ وا بس یو د جمعې ورځ تیریږي او د خالی په ورځ د احد جنگ جوړیږي. مدینه منورې تراغه د حضرت سعد بیبی دا اراله ورتوي خاون ته چې دا تاسو سلوستل څه خبره وای هغه ورنه دا خبره پټه کړه. د خپل زنانه نه چې زنانه ټینګيږي نه بل چاته حالو نه وای زنانه ورته وی ز بهر ولاړم تاسو د خبرونو خبر یم داسې داسې خط. څومره پاک صحابه کرام دي پمنډه باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد ته ځان ورساو وی یا رسول الله والله العظیم زمنګ د حال نه زما بیبي خبره ده کدا افوا خورشو مدینه منوره کې مان به خفکیږي نه ځکه دا خبره ما نه ده خوره کړې زما بیبي اورېدلې دا به د هغې د اړخ نه خورئ. بیا د جمعې شپه تېره شوه د جمعې په شپه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ودده خوب ګوري وای داسې خوب مې ولیده چې یو زغره ده په دې زغره کې مې لاس دننه که دا لاس مې ورکې ډېر ښکلی په ارام باندې و چې بیا مې وکتل یو غوا ذبحه شوې وه خلکو غوا لالوله او زما دا توره چې کوم وه د تورې په دې سر کې څه کنډو شان راغی. رسول الله مبارک راویښ شه صحابه کرامو ته دا خوب بیان که ورته وی یا رسول الله فما اولته تاویل دې څه وکړه د خوب څه معنی ده وی کوم اصغره مې چې لیدلې ده دا مدینه منوره ده د خوب تعبیر دا دی که مدینه منوره کې دننه پاتې شوی دا اصغره ده سالم بشئ مرګ او د ژوبل او تکلیف نه به بچ شي او کومه غوا مې چې ولیده چې ذبحه شوې ده دا زما صحابه کرام دي دی که تاسو ووتئ بهر ته نو دا به ذبحه کېږي دا به شهیدان کېږي او زما د توري سر کې چې کم کنډو جوړ دی نو د هغې 2 تعبیر روایاتو کې راځي او دا چې زه خپله به هم زخمي کېږم او دویم تعبیر دا وکړه چې زما د خاندان نه به مو څوک شهید کېږي ورکې. د جمعې د مانځه نه مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته دې خبر اظهار وکړ. 2 کسان یې ولېږل د یو نامه انس و د دویم نامه مونس ابن فضاله د فضاله بچین دي دا دواړو ته دا عہده ورکړه چې جلتۍ سره لاړ شئ د کافرانو صحیح تحقیق راوړئ چې د هغې تعداد څومره دی. د مکې معظمې او د مدینې منورې درمیان کې د کافرانو لښکر ولیده د شپې په منځ کې وردن نه شو د هغې ټول اندازه یې ولګوله واپس راله
د جمعې د مانځه نه وړاندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې هغه په دومره تعداد کې دي 3000 یا څه کم زیات 200 ورکې زغره پوش دي 200 ورکې اسونه دي ټول په سلام ملبس پوره دي د جمعې تقریر نبی علیه الصلاۃ والسلام د جهاد متعلق خلق ته جهادي تقریر وکړه خطبه ولستا او د جمعې د مانځه نه بعد دویم تقریر ورته وکړه او صحابه کرامو ته د خپل خوب اظهار وکړه چې تاسو په مدینه منوره کې دنه مورچې نیسئ ځینې نوجوانان چې یو کال وړاندې د بدر غزا کې ماشومانو حاضري نه وکړي د هغې جذبات ډېر سیوا و یا رسول الله موږ نشو کولی چې دنه کورونو کې زنانه او پاړخ کې اوسېږو زمونږ دا جذبات دي چې د کافرانو مقابله به بهر کو ای د ایماندارۍ او د غیرت نه دا خبره وکړه یو څو صحابه کرام چې هغې خدای په شهادت کې نصیبه کړې وه هغې مبارکانو نبی علیہ السلام ته عجیبه د ایماندارۍ خبرې وکړي حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د رسول الله مبارک تر دی راوړندې شو ورته وی والله لا اطعم اليوم طعاما زما دې د رب په ذات باندې قسم وي تر هغې پورې به روټۍ او نه خورم تر څو مې چې د کافرانو مقابله بهر نه یې کړي روایات راخلي چې د جمعې په ورځ حضرت حمزه روژه او د خالی په ورځ هم دی روژه چې کله دی مبارک شهید کېده نو نه یې اوبه څکلي و نه یې روټۍ خوړلې و دویم صحابي مالک ابن سنان رضی الله تعالی عنہ مبارک دی دی راوړندې شه او ورته وایي چې یا رسول الله تاوی چې ما غوا ذبحه کړی شوي ولیده تاویل دې دا وکړه چې صحابه کرام شهیدان کېږي ته موږ د جنت نه ولې منع کړې پرېږده چې موږ شهیدان شو جنت ته لاړ شو نعمان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ راغی هغه ورته وایي یا رسول الله موږ ته خو احدى الحسنیین دی یا به غنیمت ترلاسه کو کافران به شکست خوري یا به شهیدان کېږو دا دواړه د ګټې خبرې دي نو یا رسول الله موږ ولې نه پرېږدی چې بهر ته لاړ شو خیثمه رضی الله تعالی عنہ د بدر په غزا کې د ده زوی سعد پلار ته وی زه به جهاد ته ځم پلار ورته وی زه به ځم دواړو سره پچه واچوله پچه یې د زوی وخته د بدر میدان کې زوی شهید شو راوړندې شو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی یا رسول الله ما بیګا خوب ولید په خوب کې ما ته خپل زوی سعد راغی ما ته وی چې یا والدی اے پلاره زما ستا محبت را باندې ډېر غالبه دی او چېرته غزاګانو کې شرکت وکړه چې خدای دې شهید کړي چې تا سره مې ملاقات وشي نو یا رسول الله زما او زما د زوی په منځ کې حایل مه جوړېږه ما پرېږده چې بهر ته ووځم په شهادت ورسېږم د خپل زوی سره مې ملاقات وشي خو مختلفو صحابه کرامو داسې رایه ښکاره کړي عبدالله ابن ابی ابن السلول منافق د بېغیرتۍ د وجې نه د نبي علیه السلام رایه غوره کړه یا رسول الله مدینه منوره سید هم دلته مورچې نیسو او د هغه مقصد دا نه و هغه یېرېده بهر ته تلی نه شو او رسول الله مبارک د خوب صحیح تعبیر په نیت دا خبره کړې و د جمعې مونځ ادا شه رسول الله مبارک کور ته لاړو عمر فاروق صاحب او صدیق اکبر صاحب کور ته دننه کړه پټکی را واخیسته او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یې پټکی په سر که دې دواړو مبارکانو ورته پټکی ووهه او توره چې کوم دی غاړې ته واچوله او رمحه نیزه چې کوم و هغه په دې اړخ کې ځای ورته جوړ کړی او په هغې کې ومنډله او جهاد هغه اصلحې ټولې مغفرې په سر که جنګي خول بیدوی د هغې د پاسه په سر کړه واپس مسجد نبوي ته راووت صحابه کرامو چې نبي علیه الصلاۃ والسلام دې حال ته وکتل نو مشران ورته یا رسول الله ستاسو رایه ښه ده مدینه منوره کې پاتې کیږو رسول الله مبارک فرمایل یو پیغمبرم کله داسې نه دی کړی چې د جنگ سلا واغوني او بیا به یې وباسي اوس به زه بهر ته وځم خو تاسو ته دا خبره کوم چې اطاعت در باندې لازم دی چې ما کومه قومنده درکړه مخالفت به نه کوئ که مخالفت مو وکړو نو چې څه خوب مې لیدلی او مقه شانته به درسره کېږي د جمعې د مانځه نه بعد نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک را روان شي زر صحابه کرام دي
پدې کې 300 د عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق سره مرګري شوی دي. هغه د احد نه واپس تانه شو، په زمنګ پرای فیصله نه کړی، د لکانو پرای پسې تلې موږ نشوتلې. نو هغه 200 صحابه کرام پاتې شو. کافران 3000 تعداد لري او مسلمانان 200 دي. په دې غزا کې د کافرانو سره 200 اسونه دي او مسلمانان 2 اسونه لري. احد سره نږدې یو باغو، دا باغ د یو منافقو مربع ابن القیزی نامه او پستر ګړوندو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پر باغ باندې روان دی. دا منافق مخه تروته پستر ګړوند مردار خور راواخسته د نبی علیہ السلام لخر ته خور وشیندلې. ایته د الله پیغمبري او بیا هم زما په باغ کې به اجازه روانه. یو صحابی مبارک روړند شپدای گزارو کتندې په باندې مات کو. نبی علیہ السلام هغه منع کوي مکه ودا سیدا حق دی، دا د باغ دی، موږ په اجازه تراغلی او خکې ده. د احد میدان ته ځان ورسو. د صحابه کرامو تعداد 200، د کافرانو تعداد 3000. د صحابه کرامو اسونه 2 دي، د کافرانو اسونه 200 دي. صحابه کرامو سره یو لزغری دي چې 2 زغری نبی علی السلام سره وي او 9 زغری باقی نور صحابه کرامو ځان سره تقسیم کړي وي. او د کافرانو سره چې دي 200 زغری دي. پاره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 جنډې جوړې کړې. مدینه منوره کې انصاریان 2 قبیله او یو اوس او دویم خزرج. اوسیانو ته جنډا د اسید ابن حذیر رضی الله تعالی عنہ پلاس کې ورکړه. خزرجیانو جنډې حباب ابن المنذر یا حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ پلاس کې ورکړه. او د مهاجرینو د مکه معظمه داغي جنډې 2 روایت راځي. یو روایت کې حضرت مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ راضی، ادویم کې حضرت علی کرم الله وجهه راضی. راجح روایت دار چې د مهاجرینو جنډې مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ تور کړیو. د خالش پدا پریش پابندې محمد ابن مسلم رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیردار کړ. 50 کسان ور سره غزمه کوي غیر چاپیرا چې کافران یو ناڅاپي حمله ونکړي. د احد غرب حاجیانو صاحبانو لیدلی یو خپل د احد غونډې دی په اړه کې وړه غونډې بل داغه ته عینین وای. د عینین په غونډې د پاسه عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ د 500 غشي وشتونکو صحابه کرامو سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام کینو. ورته وی چې د غونډې د پاسه به تناسته د شاد اړخ نه چې پمنګ اسونه راځي یا پیدرو راځي داغه مخه بنی سي، کمن کامیابم نبرا کوزي کمن ناکامم نبرا کوزي. غنیمت کې بستاسو زمنګ سره پورا حصہ وی. د مدینه منوره په اړه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مجاهدینو مخونه وګرځول. د احد په اړه باندې د صحابه کرامو شاګانې وګرځولې. عینین کما غونډې چې د چراغې د پاسه غشوستون کې ناستو هغه چپ اړه ته پرې خود. حاجیانو ته بلدې منظر صحیح کاریږي. موږ د دې تاریخ نه لګیایو او غالب ګماندار چې مدینه منوره په دې اړه ده احد نه په دې اړه پاتې کیږي. شاته احد غر وګرځاو او مخونه صحابه کرامو د مدینه منوره په اړه باندې کړو او کافران راتاو شو. د کافرانو شام مدینه منوره ته شو او مخونه احد ته شو. د دې اړه سره جنگونه کېدل. کافرانو خپل لخر تقسیم کړ. په میمنه باندې خالد ابن ولید په دې وخت کې مشرک او مسلمان نه او ایمان نه راوړی.
سل اسونه ورته ورکړه، په میمنه یې د قومندان مقرر کړ. په میسره باندې د ابو جهل زوی عکرمه ابن ابي جهل درستو ایمان راوړی دی، د قومندان مقرر کړ. په ټولو اسونو د پاسه صفوان ابن امیه مقرر کړ. غشویشتون کې سل کسان ورسره عبدالله ابن ابي ربيعه مقرر کړ ور باندې، او جنډای چې کم دی طلحه ابن ابي طلحه ته پلاس کې ورکړه. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لویا جنډه چې و د مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ پلاس کې و، او نبی علیہ السلام د دې جنډې د لاندې ولاړو. صفونه په خپل لاسونو مبارک برابر کړل، درې صفونه د مجاهدینو یې جوړ کړل. صحابي مبارک وی رسول الله مبارک ته ما قتل چې غشه پلاس کېو، کم صحابي به چې اوږه کږوا هغه به ورته نیغوله، څوک به چې د صف نه مخکې رستو هغه یې په صف کې سره برابرول. په دې حال کې ابو عامر د مدینې منورې او بدبخت او تښتېدلی او مکې معظمې ته مشرکان مکه ته دا ډاډ ورکړی و چې زه مکې مدینې منورې ته لاړ شم، زه آواز وکم چې زه ابو عامر یم، د مدینې ټول خلک به ما پسې راځي او محمد رسول الله به ځان ته پرېږدي، تاسو ما پرېږدئ اول زه ورځم. ابو عامر د ټولو نه وړاندې راووته او د لعین 50 کسان ورسره دي. آواز کوي هل تعرفوني انا ابو عامر، تاسو ما پیژنئ د مدینې خلکو زه ابو عامر یما. د دې خوانه صحابه کرامو په شریکه جواب ورکو چې خدای دې تا خپل مرام ته اون رسی، منگ تا تا مرحبا نویو، او اے فاسق او لعینا ستا دا خیل لے چه دی با محمد رسول اللہ پریدی ما پسی بش. ابو عامر فاسقو شرمیده او واپس د 500 کسانو سرا پلخکر بانی وردن نش. طلحہ ابن ابی طلحہ میدان تروتوی البراز البراز، سوک سیل در سرشته دے ما سر سوک پلوانی کئی. حضرت علی کرم اللہ وجهه روت رسول اللہ مبارک نے اجازه واخستا او د طلحه ابن ابي طلحه مقابله شروع کړه. نبی علیہ السلام आवाजو کده شپینا وی سحر بزو دا خپل تور یو شخص تور کوم، صحابه کرام مار یو ځان مخ مخ تکای چنن به محمد رسول الله ماته تور راکای. سحر چې نبی علیہ السلام आवाजو کا اين ابو دجانا اين ابو دجانا، ابو دجانا صحابي چرته دی. ابو دجانه چې راورسېده د مدینې منورې یو لوی پهلوانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل توره ورکړه، وی ابو دجانه نن زما په توره باندې وجنګېږه. ابو دجانه ډېر خوشحال شو، یو سور رومال ورسره و دی په سر باندې واچو، د احد میدان ته لږ ډېر په داسې بل انداز کې ووته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوغوښته یا ابا دجانه دا حال وګوره چې اوس د مرګ سره مخامخ کېږي او یا د مرګ سره خبرې دي، او ته چې کم دی په دې حال کې قبر کې دا د قبر وخت نه دی. ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ سر نه رومال لرې که ډېر په عاجزۍ باندې د جنگ میدان ته وړاندې شي. اول د کافرانو نه طلحه ابن ابي طلحه راووته، مقابلې ته حضرت علی کرم الله وجهه راووته. د لږ مقابلې نه بعد طلحه ابن ابي طلحه باندې گزار وکړه، د هغه مغفر او جنگي خول مات شو، سر اوشلې د ترجمه پورې کافر دا سټ داسې اوشلې ده او مردار پریواته. دا ورور د عثمان ابن ابي طلحه میدان ته غره وته، اراده لري چې حضرت علی کرم الله وجهه باندې گزار کوي، د خپل ورور انتقام ته اخلي. د رسول الله مبارک تر حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ مقابله ته وته، عثمان ابن ابي طلحه غ مردار ک. دا ابن ابي طلحه یو بل ورور د ابو سعید نامه ده، میدان ته غره وته، مقابله ته سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ وته، هغه مردار ک. دا ولنی شخص چې طلحه نومیده د هغه زوی مصافع ابن ابي طلحه وته، مقابله ته حضرت عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ وته، او دا هغه د 60 چې وه 60 تلری گزار ک. چا دغه مصافع نور سپوږمۍ دا ستا رخسار ته نه رسیږي،
مر سپوږمۍ دا ستا رخسار ته نه رسیږي، ستا د حسن څو مقدار ته نه رسیږي. بهارونه خزانونه به ډېر راشي، بهارونه خزانونه به ډېر راشي، مدینې دا ستا بهار ته نه رسیږي. دا کیسټ به تاسو ته د کیسه خوانۍ شاته په کباړي بازار کې په اهل سنت والجماعت کیسټ مرکز کې د فیض الله او اسد الله سره هر سات ملاویږي. توی دا نخره په د باندې چا کړې ده؟ چا ورته وی چې عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ کړې ده. مور قسم وخوړه چې نظر په ځان باندې ومانه چې زه به خامخا د عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ سر کې شراب سکم، د سر نه به ماغزه وباسم او د عاصم ابن ثابت په سر کې به شراب سکم. دا هغه عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ دی یا عاصم ابن کلیب چې دی بیا په یو غذا کې شهید شوی دی او کافران ورپسې راله ویسل اوخان ورکومه که چا راته د عاصم صرف سر راوړه. د داسې ویلي چې الهه زما د مشرک سره ملاقات مه کوې. خدای غټې ډمبرې مچۍ راوستې او کافران یې د تنې ته پرې نه ښودل. سیلاو راغی د تنې تېنه ویوړه د بخاري په روایت باندې. حق عاصم ابن کلیب یا عاصم ابن ثابت هغه چې کم دی دلته دغه مصافع ابن طلحه وژلی و، د د مور دا نظر منلی و چې سل اوخان به ورکوم هغه چاته یا سل اوخان به ازادوم او حلالومه که چېرته ما د عاصم ابن ثابت په سر کې شراب ونسکل. د ده دویم ورور کلاب ابن طلحه میدان ته راووته، مقابلې ته زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام د ترور زوی دی، مقابلې ته ووته مردار که. د ده یو بل ورور جلاس ابن طلحه راووته، مقابلې ته طلحه ابن عبید الله راووته، هغه مردار که. د ده یو بل تره زوی جوړیږي ارطاط ابن شرحبیل نامه ده، مقابلې ته راووته او مقابلې ته بیا چې کوم دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ راووته، هغه مردار که. دا دې مختلفو جنگونو نه رستو چې دی آخري کې مرداریږي، آواز کوي انا ابن الساقي الحجیج، زه د حاجیانو د خړوبونکو زوی یم. د دې آواز سره طلحه چې و د مکې معظمې د مکې معظمې د بیت الله شریف واکدارانو په خاندان کې 3 ورونه او 4 ورونه او یو د تره زوی د بدر د احد میدان کې اول مردار شو. آخره کې آواز وکړه انا ابن الساقي الحجیج، زه د حاجیانو د خړوبونکو بچی یم. دې آواز سره کافران په جوش کې راله، یو ناڅاپي ټولو جنگ شروع که. 14 جنکۍ ورسره وې او د 14 جنکو مشري هندې کوله. هنده د ابو سفیان کډه ده، د معاویه صاحب مور ده، د یزید نیا ده، د عتبه لور ده او د ولید چې کم دی مور ده. دا هنده دې به تمبل واهه، دې رستو ایمان راوړی دی. تمبل به واهه، اشعار به وې، په اشعارو کې مړونو ته پیغور ورکو. نحن بنات الطارق نمشي على النمارق ان تقاتلوا نعانق وان تدابروا نفارق. اے زمونږ مړونو، موږ داسې جنکۍ یو چې په قالینو مزلونه کوو، داسې جنکۍ یو چې د مالدار خاندان نه یو. اے زمونږ مړونو، که د خپل د بدر د مړو انتقام واخیسته موږ به غاړه غوټۍ در شو، او که وتښتېدی بیا زمونږ ته مې مه کوئ نو فارق، موږ به درنه جدایي کوو. بیا داسې پیغورونه یې ورکول. فحضرت علی رضی الله تعالی عنہ، حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ، حضرت ابو دجانه رضی الله عنہ، حضرت طلحه رضی الله عنہ، دا مشهور پهلوانان صف په صف کې دننه کېږي او کافران مردارئ. حتی کې چې 14 کسان د کافرانو نه مردار کړل او کافرانو نه مړي پاتې شو، شکست ورکې ګډ شو، تښتېدل. د غونډۍ د پاسه عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ د صحابه کرامو سره دی. 40 کسان ورته وایي کافرانو تښتېدل، موږ ته اجازت وکړه کوزیږو غنیمتونه ټولو. عبدالله ابن جبیر رضی الله عنہ ورته وایي رسول الله مبارک را طویلی دی که موږ کامیاب یو که ناکام یو، تاسو به نه کوزیږئ، مه را کوزیږئ. لیکن 40 کسانو د خپل قومندان قومنده ونه منله. څوک چې د قومندان خبره نه مني دقه شان ته به دنیا کې سرزنش خوري لکه صحابه کرامو چې کم شکست خوړلی و. دا یو عبرت امت ته پاتې شو چې یو د عبدالله ابن جبیر یا د نبی علیہ السلام قومندی نه ومنلې، هغه ګټلی جنگ رب ذوالجلال تېنه واخیسته او واپس پکې شکست ګړي. د احد د غره شاته
ابو سفیان لخکر او د خالد ابن ولید او د عکرمه ابن ابي جهل ټول مرګري یو ځای شو. ابو سفیان ورتوي بس نور دای سره مقابله نه کیږي زئی چیزو. خالد ابن ولید ورتوي ما درې حملې کړي په غونډۍ باندې لیکن غشوشتون کې زما اسونه راګرځي. اوس چې غونډۍ ته ګورم کسان کم ښکاریږي. دا یو ځل اجازه تو کوي اخري حمله کوم که کامیاب شم ډیره خطا سم را پسې راشي که ناکام شم نو استبتزو مکه معظمه ته. خالد ابن ولید د سلو اسونو سره د دغه عنین یا عینین په غونډۍ باندې چې د احد د غره په اړخ کې ده 10 کسان ورکې پاتې دي 40 کسانو قومنده ماته کړې ده کوش شوي دي. 100 اسونو په حمله شروع کړه او د شا د اړخه عکرمه ابن ابي جهل د 100 اسونو سره راغی. عبد الله ابن جبیر صاحب د 10 کسانو سره خپل پوره مقابله وکړه. کتاب المغازی د واقعي لیکلي دي چې حضرت عبد الله ابن جبیر صاحب سره 50 غشي په دغه ورځ باندې 50 واړه غشي استعمال کړه لیکن غشي وس اخلاص شو. حتی کې چاسونه پر اوختل او چرته اس چرته پیدا هغه 200 کسان دي 10 نفر دي خو بیا هم عبد الله ابن جبیر سے پلاس کی توره وا دا توره د اسونو پونډي ور باندې والي حتی کې چې دا توره ام پلاس کې ماته شو. یو نیزه ور سره د نظام ماته شو او دا شان رمحه هغه ام پلاس کې چاړه ده هغه باندې جنگيږي. 10 واړه کسان د غونډۍ د پاسه په شهادت باندې ورسېدل. انا لله و انا الیه راجعون. صحابه کرام غنیمتونه ټولې د شاده اړخه 200 کسانو حمله ور باندې شروع کړه. دای د ځان نه خبر نو داسې حلی په باندې راوسته چې بالکل مسلمانانو خپل مسلمان ورور رکشه. دا پته نه لګیږي چې دا اوس مسلمان دی که مشرک دی ځکه 3000 کسان پیرادن نشو دی 200 کسان دی نو 3000 کسانو کې د 200 کسانو پته نه لګیږي. انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي زما تر خلکو راګیر کا مسلمانانو په تور باندې ټوټه ټوټه کا ما ورته چغي وهلې چې زما تر د مسلمان دی مسلمان دی تر سوچ خلکو زما خبر اوریدا زما تر په شهادت رسولو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام انس سبتوي زتا تستاد تر دیت در کوما هغه ورنه دیت واخسته واپس بیت المال توقف کړ. 3 صحابه کرام دلته د خپل مسلمانانو د لاسه شهیدان شوی دي. حتی کې دا جنگ سختيږي په دې سخت حال کې د جعاله ابن سراقه په شکل باندې ابلیس لعین راغې او یو आवाज وکړ الا ان محمدا قد قتل خبردار محمد رسول الله شهید شو. دا आवाज چې صحابه کرام اوریدل دا غي د لاسونو د خپونه دم لاړه. اے داسې غیرتمن صحابه کرام د عمر فاروق په شکل باندې هغه مبارک د جنگ میدان پرې خود لري لاړه اول ته یو غاړه کې کېناست او تورې لري وغورځوله. یو صحابي مبارک پر هغه عمر سے بولی وی رسول الله شهید دی ما ته جنگ خون نه راکوي. وی چې رسول الله شهید دی ما ته زندگی خون نه راکوي. د جنگ په میدان را دن نشو مبارک په شهادت رسیږي. د عمر فاروق غوندې غیرتمن صحابه کرام مبارکانو جنگ میدان پرې خود او لري لاړل. دا आवाज ډیر د غم نه ډکو. په 200 صحابه کرامو کې یو روایت کې 14 صحابه کرام راځي په بل روایت کې 2 صحابه کرام راځي په بل روایت کې 15 صحابه کرام نارینه او یو زنانه راځي. دا پاتې شوی دي. حضرت علی رضی الله عنه ولاړ دی. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ولاړ دی. حضرت طلحه رضی الله عنه ولاړ دی. ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ ولاړ دی. مصعب ابن عمر رضی الله عنه ولاړ دی. 15 نارینه دي. یو زنانه د ام عماره نامه ده. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاړخ کې د پیردار په شکل باندې ولاړه ده. کافران چې خبر شو چې نبی علیہ السلام په دغه ځای کې دی او مسلمانان ته یو خپل خوا شکست خوړل دي د ټولو 3000 کافرانو مراجعه د غشو او د تورو گزارونو د نبی علیہ السلام پاړخ باندې راوګرځیدل. نبی علیہ السلام د ابو دجانه رضی الله عنه لاسونه ور باندې چتر کړی دي. حضرت طلحه رضی الله عنه لاسونه ور باندې چتر کړی دي او مصعب ابن عمر مخامخ ولاړ دی. د مصعب ابن عمر شکل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نږدې و. رسول الله مبارک ورته ورس فرمایلیو
اشبهت خلقی و خلقی، ستا رنگ او شکل زما په شکل باندې دی او ستا اخلاق هم زما غوندې دي. عبداللہ ابن قمیہ یا قمعه دا ظالم راغی مصعب ابن عمر ته چوکتل د ګمان دا سراغه چې دا محمد رسول الله دی. په مصعب ابن عمر پلاس کې جنډه وا په د مبارک چې گزارو کدا الله سے ولګیدا جنډه ته نه پرې وتا الله سے مات شو جنډه راواخسته په چپ لاس ونیوا کلم چې جنډه په جنگ کې غرزيږي مسلمانان شکست خوري زیات کوشش د جنډیو په چپ لاس ورته گزارو ک چپ لاس مات شو د دواړو دا پرېشو لاسونو په دې مټو باندې جنډه دا سیونیوا حتی کې چې مبارک په دې باندې اوګه باندې ولګیدا انا لله و انا الیه راجعون. عبداللہ ابن قمیہ آواز وکالا ان محمدا قد قتلتو، خبردار محمد رسول اللہ میں واجہ شہید میں کا. ابلیس لعن په فضا کې آواز وکا الا ان محمدا قد قتل، خبردار محمد رسول اللہ شہید شوی دے. بس دقی آواز سرا عبداللہ ابن قمیہ بیا را روانیږي. ام عماره زنانه مقابله تورزی زنانه رستخ چاته واقعا بیانای وای پدې ظالم ما گزارونه وکړل لیکن د په وجود دوز غره زما گزار په تاثیر نه کا. د زنانه مټو لګیدا اډو کې مات ش پټه کې پاتې ش د قدم د لاندې کې خدای ښکا پچپ لاس باندې ام عماره زنانه د عبداللہ ابن قمیہ مقابله تبیا وزي. نبی علیہ السلام په دې حال کې غیر دی چې دې اړخ نه یو 15 صحابه کرام را روان دي د مدینه منورې انصاریان دي نوجوانان دي. رسول الله مبارک ورتوي تاسو کې څوک شته چې په خدای تعالی باندې نن ځان خرڅي؟ نن څوک په خدای ځان خرڅوي ځان په خرڅ کوي چې الله جنت درته درکړي. 15 واړه کسان روړاندې شول د نبی علیہ السلام په خوا شا کې او جنگیدل. انا لله و انا الیه راجعون. مبارکان 15 واړه په شهادت باندې ورسېدل. یو نوجوان ولاړ دی کجوري پلاس کې دي یا رسول الله کې شهید شم چرته بزم وی جنت ته بزې وی د دې دنیا په کجورو سکم زه د هغه دنیا کجوري خورم کجوري وغورځولې. انا لله و انا الیه راجعون. خدای درې زره کافرانو مراجعه نبی علیہ السلام ته حضرت طلحه سے په لاسونه چتر کړی دي لاسونه مبارک دا سه ولګېدل چې هغه داسې نیول کېدل نه. د طلحه په شا باندې 2 یا غشي لګېدلی. ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ په باندې خپل شا چتر کړی دا دا شا چې او قتل شو 15 په تغشي د ابو دجانه رضی الله عنہ په شا باندې لګېدلی. پدا سے صح حال کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې 15 صحابه کرامو په درمیان کې دی. آغا عبداللہ ابن قمیہ ظالم هغه چې پوه شو چې رسول الله مبارک خودل ته ژوندې دی په ډېر بے رحمانه انداز کې په میچنوغزه کې کاڼې کې خود او دا کاڼې تاو که بلکې عبداللہ ابن شهاب الزهری دې ظالم په میچنوغزه کې کاڼې کې خود دا کوچیان چې کم کاڼې پیولی او دا میچنوغزه تاو کړه کاڼې چراغ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تندې په باندې ولګید. عتبہ ابن ابی وقاص ظالم دے چراغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ډېر بے رحمانه گزار وکړ. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک شونډه زخمی شو او 2 غاښونه مبارک شهیدان شو. عبداللہ ابن قمیہ ظالم راغه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د توري گزار وکړ حتی کې بیدو مات شو جنگی خول مات شو. د جنگی خول یو زنجیرو د زنجیر کړي د نبی علیہ السلام پر رخسار کې دن نشو او دواړه غمبرو کې 2 کړيګانې دن نشو. پدې سخ آن کې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رامن نکړي چې اوس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د دې مخنا هغه زنجیر کړي رو باسي. ابو عبیده ابن جراح سے براغه صدیق اکبر سے ته سوال وکوي ما ته اجازه تو کې دا کړي بزرو باسم. د زنجیر په کړي باندې غاخونه کې خودل داس کلک نه ختیو چې دا کړي راخکلا دا ابو عبیده ابن جراح 2 د مخ غاخونه ور باندې وتل.
ادې آن کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تندې زخمی دی، مخ زخمی دی، شونډه زخمی ده، غاښونه شیدان دي. یو کنده و په دې کنده کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریواته. پیما بسو کوچت کی حضرت طلحه په شا باندې دوا وی غشي لګیدلی و، هغه ورته وی او ورته داسې وګټی ټکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قدم کې خود اوچت شه. رسول الله مبارک فرمایل کڅوک په دنیا کې جنتی ګوري چې پزمک روان وي، هغه د حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ ته وګوري. رسول الله مبارک ګیره په وینو لنګینه ده، گریوان مبارک ته ویني اوسه سي دي، د خله مبارک نه یو سرور الفاظ وتل اشتد غضب الله على قوم ندموا فرسول الله. د خدای غضب په خلکو باندې ډېر سخت دی چا چې د محمد رسول الله خله زخمی کړی ده. اشتد غضب الله على قوم ادموا وجه رسول الله. د خدای غضب پاغه چا ډېر سخت دی چا چې د محمد رسول الله مخ په وینو رنگین کړی دی. اشتد غضب الله على رجل قتله رسول الله. د خدای غضب پاغه چا ډېر سخت دی د چا د لاسه چې د محمد رسول الله د لاسه چې څوک مردار شوی دی. ابی ابن خلف یوازینی هغه مردار دی چې نبی علیہ السلام په خپل لاسونو مردار کړی دی. او به فرمایل کیف یفلح قوم خضبوا وجه نبیهم. داسې قوم به څنګه کامیاب شي چې د خپل پیغمبر مخې په وینو رنگین رنگین. الہ العالمین په دې حال کې آیت نازل ک لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم. خیر و اختیار تا سره نه دی یا رسول الله که خدای دی باندې رجوع د توبې کی توبه قبلی یا ورته عذاب ورکړي د الٰه اختیار دی. رسول الله خیری نه وی کړي ګیله صرف کړي وا هغه ګیله کې الٰه العالمین ورته داسې آیت را لېږي. حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه فرمایي رسول الله مبارک پس په شهیدانو کې ګرځیدم، ما وی رسول الله مبارک خو شهید دی چې په دې مړو کې وګورم چې رسول الله مبارک دا تنه مبارک را دې میدان نه اوچته کم چې اسونه ور باندې ونه خېږي. وې زه په ټولو شهیدانو وګرځېدم خو د محمد رسول الله تنه ما ونه لیده. رسول الله مبارک پسې ګرځېدم چې ما وکتل په یو کاڼي باندې رسول الله مبارک ولاړ دی، مخ مبارک تک سور دی، په وینو باندې رنگ رنگ دی، ګیره مبارک رنگینه ده. وې ما د سترګو نه وپېژانده. یو آواز کوي الی عباد الله الی عباد الله. اے د خدای بندگانو ما تراشئ ما تراشئ. وې ما چې وپېژانده آواز مې وکړه چې هذا رسول الله. اے صحابه کرام رسول الله دغه دی. بس صحابه کرام د پتنګانو په شکل دار اړخ نه رامنډې کړې. جنگ د سر نه بیا شروع شه. حضرت علی صاحب، حضرت طلحه صاحب، حضرت ابو دجانه بیا شروع کړه. عمر فاروق صاحب کې دم پیدا شه، بیا میدان جنگ ته رادن نشه. په کافرانو یې تورې خښې کړې، کافرانو کې شکست ګډ شو، تښتېدل. 14 مړي ته نه میدان جنگ کې پاتې شول او څه کسان چې بندیان هم پاتې شو. نور ټول کافران په تیښته باندې لاړه. مسلمانانو شهیدان چې وشمارل شو او یا شهیدان شوي دي. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ مبارک وحشی ورته ناس دی، دی مبارک شهید کړی دی. کله چې د اس نه داسې د وینو ډنډوکي کې پرېواته، د هندې زوی ولید د بدر میدان کې حمزه سے مردار کړو. دا مور هند رااله، د رستو ایمان راوړی، زړه کې ورته څه مه راولی او د حمزه صاحب سینه یې په چاړه باندې وشلوله، جګر یې ترې راوایسته، په غاښونو باندې وچیچه. مصعب ابن عمیر صاحب تنه پرته ده، غوږونه او پوز یې تنه پرې کړې، ستنه کې تار کې واچولې او غاړه کې تنه هار جوړ که. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د احد غونډۍ ته وخته. ابو سفیان ورپسې راوخته، این محمد رسول الله چرته دی؟ نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وی جواب مو ورکوئ. بیا آواز کوي صدیق صاحب چرته دی؟ وی جواب مو ورکوئ. وی عمر صاحب چرته دی؟ رسول الله مبارک وی جواب مو ورکوئ. عمر صاحب ټینګ نشه، وی تا د خدای خپل مرام ته ونه رسئ. رسول الله هم ژوندی دی، صدیق اکبر هم ژوندی دی، عمر فاروق در سره خبرې کوي.
ابو سفیان وی لا عزا ولا عزا لكم، من عزا بوت لرو تاسو عزا نه لرئ. رسول الله مبارک وی جواب ورکړي لنا مولا ولا مولا لكم، من معبود الله لرو تاسو الله نه لرئ. ابو سفیان وی اعلی هبل، هبل بوت دی اوچتوی. رسول الله مبارک وی جواب ورکړي الله اعلی واجل، خدای تعالی اوچت دی او ډېر لوی شان خاوند دی. ابو سفیان تختیدا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د احد میدان تراکش په شهیدانو ګرځيږي. ګوري چې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ وګونه او پوزي پریدي، سینه مبارکه شلیدلې ده، زړه په غاخونو چې چل شوی بهر پروت دی. انا لله و انا الیه راجعون. یو فرمایل واپس د احد غونډې ته وخته، مدینه منوره ته واځي لاړې چې محمد رسول الله شهید شوی دی. زنانم منډې راوي، ماشومان جنکۍ منډې راوي، وړې وړې ماشومانان د احد میدان لختر روانې دي. یو زنانه ده هند بنت عمرو بن حرام نامه ده. دا مبارکه چراله وی رسول الله چرته دی؟ چا ورته وی خاون عمرو بن جموح شهید شوی دی. وی زه د خاون پوښتنه نه کوم، محمد رسول الله چرته دی؟ وی ورور عبد الله ابن عمرو بن حرام شهید شوی دی. وی زه د ورور پوښتنه نه کوم، محمد رسول الله چرته دی؟ وی زوی خلاد ابن عمر شهید شوی دی. وی زه د زوی پوښتنه نه کوم، محمد رسول الله چرته دی؟ چا ورته وی محمد رسول الله ژوندی دی، د غره په سر باندې ناست دی. وی اما رسول الله فصالح وكل مصیبت بعده جلل، چې رسول الله روغ جوړ دی، نور مصیبتونه هغې مقابله کې هېڅ شی دی. دا هېڅ خبره ده. بی بی صفیه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام ترور ده، د حمزه صاحب خور ده، هغه راورسېده. نبی علیہ السلام چې وکته وی کدا د خپل ورور حمزه صاحب ته نه وګوري، د زنانو حوصلې کمزوري، د خولې نه یې الفاظ ونه وځي. صحابي مبارک ته وی ورشه، بی بی صفیه ته ووایه چې د جنگ میدان ته مه راځه. چې ورله وی رسول الله ژوندی دی؟ وی یاو. وی چې رسول الله ژوندی دی، د هغه مقابله کې نور مرګونه او نور شهیدان معمولی خبرې دي. د رسول الله مبارک په مطلب پوهه ما پرېږدئ. کله چې د ورور تنې ته راله انا لله و انا الیه راجعون. یو فرمایل شهیدان دفن کوي. ټول شهیدان چې کله وړي، څوک مدینې منورې ته وړي، څوک احد میدان کې دفن کوي. عمرو بن جموح رضی الله تعالی عنہ خپلې بیبي په اوښ باندې واچو، اوښ چې راکاږي مدینې منورې ته، اوښ نځي. نبی علیہ السلام وی د به سویلي وی چې د کور نه وته دعا یې کړې ده چې خدای ما واپس مدینې منورې ته رامولې. وی د دعا قبول ده، د احد په میدان کې دفن کوي. شپږ څلوېښت کاله وروستو د امیر معاویه په دوره خلافه کې په احد باندې لښتې کنستل کېده. اعلان یې وکړ چې د چا شهیدان دي په احد کې راځئ، احد ته راشئ، که څوک خپل شهیدان ګورئ. د عمرو بن جموح صاحب زوی دی، سعد نامه د هغه م راغی او وایي چې زه رالم لښتې کنستل کېده، ما د خپلار ته نه ولیده او دی په دې تندي باندې زخمي شوی، په دې ځای لاس یې ښیو، او چې کله ما تې لاس لرې که نو تازه وینه ترې نه را روانه شوه. د هغې نه وروستو عمر فاروق صاحب یا ابو عبیده صاحب اعلان وکړه چې تر اوسه پورې چا انکار کو، د دې نه بعد ګوره انکار ونه کوي. کله چا په زړه کې انکار یې راشئ، د احد شهیدان وګورئ. هر چا خپل شهیدان د احد په میدان کې روغ جوړ شپږ څلوېښت کاله بعد ولیدل. شهیدان دفن کېږي، چا ته کفن رسېږي، چا ته نه رسېږي. آخره کې دو شهیدان پاتې شول، حضرت حمزه رضی الله عنه، حضرت مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه. دو صادر دي، یو صادر اوږد دی، یو لنډ دی. رسول الله مبارک ته وایي صادر یو غټ دی، یو وړوکی دی. نبی علیہ السلام یې پچه پې واچوئ، قرع یې چې واچوله، غټ صادر د مصعب بن عمیر رسېده، وړوکی صادر د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه رسېده. په سر چې صادره چې خپې لوسېږي، په خپو یې صادره چې سر لوسېږي، درې درې کفنه چاته نه رسېږي. نبی علیہ السلام ته چاوي د حمزه صاحب کفن نشته دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې سر ورته پټ کوي، په خپو ورته سرګړي واچوي. رسول الله مبارک د احد د غونډۍ د پاسه ناست دی. مالک ابن سنان رضی الله عنه راورسېده، د نبی علیہ السلام په تندي ګوته راښکله، هغه وینه یې وڅټله. رسول الله مبارک وفرمیل چا ورته وی ته خو وینه خورې؟ هغه ورته نعم اشرب دم رسول الله، او
زوین اسکم خدار چاوینی نه د محمد رسول الله وین اسکم. نبی علیہ السلام فرمایل من اختلط دمی بدمی حرم الله علیه النار، د چا د تنې سره چې زما وینه یو ځای شوه په دغه تنه باندې د جهنم اور حرام دی. دا د صحابه کرامو د برکت عقیدې دي چې د نبی علیہ السلام وینې څکي او د نبی علیہ السلام تشبه ولم څکي. امام نووي رحمت الله علیه په المنهاج شرح مسلم ابن حجاج کې وایي وقد شرب بوله ودمه علیه الصلاة والسلام، د نبی علیہ السلام وینم صحابه کرام اسکلی دي، د نبی علیہ السلام بولم چې د صحابه کرام اسکلی دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منورې ته راغی. یو صحابي مبارک وی د ماخام ټیمو نبی علیہ السلام کور ته لاړ. د کور نه چې بهر ته راوته سعد ابن معاذ او دوو سعدانو باندې لاسونه اچولي وو، ډېر ضعیف و ځکه زنګونونه یې زخمي وو، تندی زخمی و، مخ زخمی و، شونډې زخمی وي. وی بیا نبی علیہ السلام د ماښام منځو که کور ته لاړه. خو د ماښام مانځه پسې صحابه کرامو ته یو ګیله وکړه، وی تاسو کې به د چا پلار شهید وي، د چا به ورور شهید وي، چا به بچی شهید وي. زما هم تره حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید شوی دی. تاسو د مدینې منورې خلق خپلوان لرئ، دار چا په کور کې د غمرازۍ خلق شته دی. خو زه مهاجر یم، زما په کور کې په حمزه صاحب باندې د جړا خلق نشته دی. صحابه کرامو کورونو ته منډې کړې، زنانه د نبی علیہ السلام کور ته ولګلې. رسول الله مبارک چې لاړ ستړی اوده شه، حتی که صحابه کرام انتظار کوي. سلسل لیل ته خبر ورسېده، درې میسې د شپې ته بیا نبی علیہ السلام راووت او د ماخوستن منځ یې وکړ. خو صحابي مبارک وایي چې د دې آرام نه رستو چې رسول الله مبارک مزل کو نو ډېر روغ جوړو او ستړی نه ښکاره کېده. چې منځ یې وکړه چې واپس کور ته ته ښه یو چپ اړخ ته ورته صحابه کرامو قطارونه جوړ شوي وو، ټول رسول الله مبارک ته ګوري چې دی مزل کولی شي که نه شي کولی. خو نبی علیہ السلام روغ جوړ کور ته دننه شه. شپه تېره شوه، سهار کې نبی علیہ السلام بیا د کافرانو په تالاش کې بیا وتلی دی. هغه بدر الصغرا څوک وایي یا یو بله غذا هغې ته وایي. دا هغه مختصره غذا د احد وه چې 80 کسان ورکې شهیدان شوي دي، او د هغې عظیم علت دا و چې صحابه کرامو د نبی علیہ الصلاة والسلام قمندنه ومنلې. غشي ویشتونکي کسان چې په غونډۍ ناستو د قمندان خبره ونه منله. په دې کې امت ته د دې خبرې تعلیم دی د څو متعددو خبرو چې نبی علیہ السلام نه خو زو ته بهتر نه یو. هغه د دین په خاطر باندې ځان باندې هغه د مبارک زخمی کیږي، په ځان سختۍ تیری او ترې شهید کیږي. تر مبارک چې شهید ولیده رسول الله مبارکو فرمایل که امت کې یو غلط رواج نه پاتې کېده ما به حمزه دفن کړی نه وی، ما به میدان کې پریښی وی چې مرغانو په ټونګو کې شلولی وی اوچت کړی وی. امت ته به مې تعلیم پریښی وی چې محمد رسول الله خپل تره د دین په خاطر په څه شکل امت ته پریښی و. وای بیا به خلق خپل مړي نه دفن کوي، د دې په خاطر مې حمزه صاحب دفن کا. نو معززو سامعینو دا ټول واقعات د نبی علیہ السلام د عبرت نه ډک دي. او دویم دا چې یو د قمندان خبره ونه منل شوه په جهاد کې چې اطاعت د امیر او د قمندان خبره منل نو اتفاق د مسلمانانو نو نو بیا به شکست خوري. نو چې هر کلم جهاد ته ځئ د قمندان قمنده منل فرض دی. ګوره فرض داسې به یې منې لکه د خدای یو حکم، او د هغې مخالفت ناروا دی. فاسق پې سړی جوړېږي لکه سړي چې فرض مون نه یې کړی، داسې پې ګناهګارېږي سړی. نو اطاعت د امیر ډېر ضروري شی دی، د قمندان قمنده منل ډېر ضروري شی دی. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غزا د امت دپاره یو لویه نمونه د عبرت ده. باید د دې نه امتیان عبرت واخلي، لږ جهادي جذبې ځان کې پیدا کوي. انشاءالله جهاد بیا شروع کېدونکی دی، اوس هم شروع دی. او دغه مسلمانان چې د هغې دا بوکې تاسو ته ډکې ښکارېږي دا تشهیدونکي دي. الحرب و سجال، جنگ دا رټ بوکه ده. مقصد یې دا دی چې ډکه بوکه د فخر نه کوي چې زه ډکه یم، د هغې د تشهیدو نمبر دی. تشه بوکه دې داسې نه وایي زه ولې تشه یم، د هغې د ډکېدو نمبر دی. د مسلمانانو بوکې که تشه ښکاري دا زر تر زر ډکېدونکي دي، که د کافرانو بوکې ډکې ښکارېږي دا انشاءالله زمونږ په سترګو لیدلی حال به وګورئ چې د کافرانو دا بوکې به رب ذوالجلال مونږ ته شرموي او دا به زمونږ په مخه کې بیرته تشیږي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. درود شریف په شوق سره ولولئ.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. الہ العالمین د ټولو انبیاء په خاطر د ټولو اولیاء او صحابه کرام او تابعین او تبع تابعین امامان او مجتهدین او خداوند کریم خاص کر د احد د میدان د شهیدانو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخ مبارک دا غوینو او د نبی علیہ السلام